د خوشحال سادات تازه مرکه له شمشاد ټلویزیون سره په روژه ماتي خپرونه کې دا چې د خوشحال سادات له مرکې څخه موږ څه کوم مهم ټکي راخیستي دي او خوشحال سادات څه ویلي دي د افغانستان د اوسنۍ اوضاع په اړه په دغه ویډیو کې دغه ټول مهم جزئیات را سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د خوشحال سادات مهم ټکي له شمشاد ټلویزیون سره د مرکې پر مهال لومړی د لغمان پیښې نه وروسته که ماته امر شوی وای خوشحال سادات وای نو تر هغې بیرته کابل ته نه راتلم چې تر څو مې د الینګار نه تر نورستانه پورې د طالبانو جلډې نه وي باسلې. دویم دفاعي حالت زموږ په ګټه نه دی او نه مو دښمن په قلاره پرېږدي. د طالبانو خلاف باید تل تعرضي حالات وساتل شي. دریم ځانګړي ځواکونه زموږ اتلان دي او دوی چې څومره وستایل شي هم کمه ده. زموږ ستاینه دوی ته روحیه ورکوي. څلورم زما د هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده چې د نظام ملاتړ وکړئ، د عسکرو پولیسو ملاتړ وکړئ، د شته حکومت ملاتړ وکړئ. ستاسو حوصلو نه مننه چې هر وخت موږ سره همکاري کوئ. دا ګرد نړۍ زموږ نه په بد حالاتو کې وه مګر صبر حوصله یې کوله او د نظام عسکرو ملاتړ یې کاوه. اوس وګورئ ټول آباد دي نو انشاءالله یوه ورځ به موږ هم جوړ او ښایسته افغانستان ولرو. د یو عسکر دپاره ښه ټوپک نه دی مهم بلکې یو ښه مدیریت، ښه رهبر، ښه قومندان او ښه انګیزه مهمه ده. په شته حکومت چې اوس مهال یوه نیوکه لرم هغه د بېځایو ټاکنو او واسطه بازۍ هیڅوک حق نه لري چې پرته له دلیله یو قومندان عسکر مامور له خپلې دندې ګوښه کړي او خپل یار، دوست او خپلوان راولي او د واسطې په زور په هغه موقف کې مقرر کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې د خوشحال سادات د مرکې مهم ټکي به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د تازه معلوماتو او تازه خبرونو څخه خبردار شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله په امان.